د جهان نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر، ستړي مشئ. پام وکړئ د نن ورځ تازه او مهم خبر ته. پاکستان له امریکا د ډاکټر عافیه صدیقي خوشي کولو او د هغې د بخښلو غوښتنه کړې. دا چې څنګه نور جزئیات راسره ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د پاکستان حکومت له امریکایي زندانه د ډاکټر عافیه صدیقي د خوشي کولو او د هغې سزا د بخښلو لپاره د امریکا ولسمشر ته یو لیک استولی دی. د ډاکټر عافیه صدیقي د خوشي کېدو او خپل هیواد ته د ورستنولو په تړاو غونډه د قاضي سردار اعجاز اسحاق خان په مشرۍ ترسره شوه. د عافیه صدیقي خور ډاکټرې فوزیې صدیقي په استازیتوب وکیل عمران شفیق محکمې ته حاضر شو. څارنوال منور اقبال دوګل د اسلام آباد ستره محکمه له دې بهیره خبره کړه. نوموړې په 2010 کال کې په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو د برید په تور په 86 کاله بند محکومه شوې وه. د امریکا عدلیې وزارت نوموړې د القاعده ډلې لپاره د اسانچارې په توګه اعلان کړې وه، خو د عافیه صدیقي ملاتړي د سزا پر دغه پریکړه نیوکه کوي. له تیرو څو کلونو راهیسې پاکستان ته د هغې د ستنېدو لپاره یو خوځښت روان دی چې مشري د دې خور ډاکټر فوزیه صدیقي کوي. یاد دې وي چې د ډاکټر عافیه صدیقي خور فوزیه صدیقي د اسلام آباد په ستره محکمه کې خپله غوښتنه ثبت کړې ده. عافیه صدیقي چې امریکا کې زده کړې کړي، افغانستان ته یې تګ لا هم یو معما ده. په امریکا کې لوستې ډاکټره عافیه صدیقي چې د اعصابو برخه کې زده کړې کړې وي، د 2003 کال په مارچ میاشت کې له کراچۍ نه درکه شوه. د هغې کورنۍ ادعا کوي چې ډاکټر عافیه له خپلو 3 ماشومانو سره په کراچۍ کې له خپل کور نیول شوې ده، خو پاکستاني او امریکایي چارواکو دا خبره رد کړې ده. امریکا د 2007 کال د جولای په میاشت کې په افغانستان کې د هغې د نیولو خبره یې افشا کړه. همدارنګه امریکا ادعا وکړه چې ډاکټر عافیه صدیقي په امریکایي سرتیرو ډزې کړي او د هغوی د وژلو هوډ یې درلوده. د اف بی آی او د نیویارک د پولیسو مشر ریمن کلي لخوا د عافیه صدیقي خلاف قضیه کې ویل شوي چې ډاکټر عافیه صدیقي د افغانستان په غزني ولایت کې نیول شوې وه. له دې مخکې د اسلام آباد عالي محکمې د ډاکټرې عافیه صدیقي د خوشي کولو او پاکستان ته د هغې د بیرته ستنولو په اړه پر حکومت نیوکه کړې وه چې ګواکې څوک ولې د هغې د وکیل ملاتړ نه کوي. د دې محکمې قاضي سردار اعجاز اسحاق خان د عافیه صدیقي قضیې د اورېدنې پر مهال ویلي و چې زه نه پوهېږم حکومت له څه ویرې لري، ولې داسې هېڅوک هم نشته چې ووایي موږ له سیمټ سره ولاړ یو. دا یادولو ده چې د عافیه صدیقي خور فوزیه صدیقي د امریکایي وکیل کالیو سټیفورډ سمیت په مرسته په 2020 کې د امریکا ولسمشر ته پر هغې د زړه سوي غوښتنه کړې ده، خو تر اوسه کوم ځانګړی پرمختګ نه دی پکې شوی. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. ښه وخت.